السلام علیکم everyone welcome to محمد امیر official زم تاسو ورور تاسو منټور محمد امیر جی سټوډنټس په لیکچر کې به مونږه خبر کو په لوکل او په ګلوبل ویریبلز باندې صحیح ده سو ان ټوډے ویډیو we will discuss that what are local and global variables ښه ډیر زیات انټرېسټینګ اند امیزنګ ټاپک دی ډیر اسان هم دی او تاسو ته په دې باندې زه پریکټیکل پروګرامینګ هم وکم ډیر زیات امیزنګ کنسپټ دی خو تاسو ته به ال امیزنګ ښکار شي کله په دې اوس تاسو پوه شئ صحیح ده نو راځو ډیسکس کوو وای د ویریبلز کین بی ډیکلیئر انساید د مین فنکشن بالکل وی ویریبل منګه د مین فنکشن کې دنه څه کولی شو ډیکلیئر کولی شو دا خو ډېر ایجي خبر ده چې موږ مین فنکشن کې دنه انټ ای بي سی اینډ ایکس واي زی اینډ سموټ لایک دیټ یا سنیم یا سمول کوم سره ویریبل وکنه نو ویریبل په مین فنکشن کې دنه ډیکلیئر کولی شو بالکل شو انساید یوزر ډیفاین فنکشن اور آوټساید د مین فنکشن وی منګه په یوزر ډیفاین فنکشن کې دنه هم ډیکلیئر کولی شو د یوزر ډیفاین فنکشن نه بار هم ډیکلیئر کولی شو په مین فنکشن کې منګه ویریبل دنه ډیکلیئر کولی شو د مین فنکشن نه بار هم منګه ویریبل ډیکلیئر کولی شو سیمپل خبره ده صحیح ده the effect of the variables declared in these places is different خو لکه ویریبل منګه یو ویریبل اوس څلور ویریبل دي زموږ سره یو موږ په یوزر ډیفاین فنکشن کې دنه ډیکلیئر کو یو موږ د یوزر ډیفاین فنکشن نه بار ډیکلیئر کو یو موږ په مین فنکشن کې دنه ډیکلیئر کو بل موږ په مین فنکشن نه آوټ ساید ډیکلیئر کو نو دا څلور وانه ویریبل اوس د یو بل نه سری ډیفرنٹ دي او ډیفرنٹ په سب بیسس باندې دي ډیفرنٹ په دی بیسس باندې چې د دې چې کم پلیس ته کم پلیس کې مونږه د ډیکلیئر کړو نو دغه زموږ سره دغه پلیس په وجه باندې د ویریبل اوس ډیفرنٹ ویریبل شو صحیح ده بیسډ اپون دیئر افیکټس ویریبل ار ډیوایډډ انټو ټو کلاسز ور دغه ویریبل د پلیس په وجه چې په کم پلیس کې موږ ډیکلیئر کړل دغه خپل افیکټ او دغه افیکټ په وجه باندې په ټو کلاسز کې ډیوایډ کو چې یو زموږ سره لوکل ویریبلز یو بل زموږ سره ګلوبل ویریبلز دی ګوره سیمپل چې کله د لوکل ته وي کنه ګوره تاسو راشي لوکل غونډې فیلینګ پر مایند کې راشي صحیح ده او ګلوبل مین اوورال فیلینګ ستارسي کریټ کیږي صحیح ده نو اوس خبره کوم موږ د لوکل ویریبل چې what is local variable صحیح ده so the variables that are declared inside the main function or inside any user defined function are called local variable هر هغه ویریبل چې هغه په مین فنکشن کې د ډیکلیئر کو یا یو یوزر ډیفاین فنکشن کې چې کله د موږ ویریبل والو دا زم سره لوکل ویریبلز دي لوکلی دا موږ سو کو په کرلی بریسز کې دنه سکو لکه د مین فنکشن چې کوم خپل باډي د پای کې دنه موږ ویریبل والو د زم سره لوکل ویریبل دي یا زم سره په یوزر ډیفاین فنکشن کې دا غي په باډي کې دغه په فنکشن ډیفینیشن کې شکل دنه منګه ویریبل والو دغه هم سره لوکل ویریبل دی اوکے شو these variables are also called automatic variables دی ویریبل ته موږ automatic variables وایو ته د مخکې موږ اټو کیورډ لګو لکه اوس اټو انټ ای بي سی کنه نو که دا اټو زموږ سره آپشنل دی کته اټو ونه لګي هم ستا کار کی کته اټو لګي هم ستا کار کی نو دا اټو کوم ونه لګو نو هم زموږ سره کمپایلر ته الریډي دغه چې دا زموږ سره لوکل ویریبل چې دینو already auto کوسته ولګي کوم لګي سي ډیفرنس نه پرې باسي صحیح ده لکه د use of keyword auto is optional تاسو ته مویل these variables used inside the function are automatic by default in the by default automatic یا ته auto ته ونه لګي لکه مین فنکشن کې موږ اوس پوری بزم چې یار وسمره لیکچرز باندې کې پای ما auto نه دی لګولې چې ضرورت نشته رالته لازم سره optional دی نو ټایم ویسټینګ کوم ویل شي ځکه چې by default زموږ سره دا auto صحیح ده ښه اوس داسې کار کوو چې راځو د لایف ټایم د لوکل ویریبل چې کوم لایف ټایم دی هغه ډیسکس کوو نو د لایف ټایم اف لوکل ویریبل ګوره تاسو په خپل وایي خو د لایف ټایم سره د لوکل ویریبل دغه دی چې کله موږ لوکل ویریبل یا کوم په مین فنکشن کې اغسته کغه موږ په یوزر ډیفاین فنکشن کې اغسته دغه لایف ټایم دغه فور چې سپر زموږ سره فنکشن کال شي یا مین فنکشن کال کو یا موږ یوزر ډیفاین فنکشن کال کو نو دغه ویریبل زموږ سره شي زموږ سره ان شي مطلب دا موږ سو سټوریج کې دغه زموږ سره سپیس اکوپای کی دغه ته موږ سره اساینمنت وکړو د یوزر نه سویل یو د ویریبل ته اساین کو نو چې کله دغه فنکشن موږ کال کو زموږ سره د کوم لوکل ویریبل چې کوم د زموږ سره اکټیو شي په دغه ټایم کې صحیح ده او چې کله دغه نه بعد زموږ سره دغه فنکشن کالینګ ختم شي دا زموږ سره ډیسټرای شي دا ویریبل سیمپل از دیټ د تاسو په دې چې کوم د تاسو ته مخامخ کاری دا هم سیمپل دا قصې لیکل دي کې نور داسې سو هغه نشته صحیح ده ها بیا چې زموږ سره په دې کې نور داسې دا بالکل د ویریبل خبره کوي ډیسټرایډ کیږي اوکے ها they are not available outside the function خو په لوکل ویریبل کې زموږ سره مین پوینټ دا دی چې یار لوکل ویریبل مونږه د بل فنکشن نه شي لکه مطلب زموږ سره په مین فنکشن کې ویریبل مونږ واغستو دا زه د بل فنکشن نشم اکسس کولای the main difference between the local and global variable are چې دا زموږ سره ته د اکسسینګ دی
ګوره زموږ سره لوکل ویریبل چې کله مونږه په فنکشن کې دننه وارو که زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی او که مین فنکشن دی. او چې کله په دې کې دننه مونږ یو ویریبل ډیکلیئر کړی دی، دغه ویریبل مونږ سیمپل بیرته په دغه فنکشن کې دننه ډیکلیئر کولی شو. آوټ ساید د فنکشن دغه مونږ پروګرام کو نشي ډیکلیئر کولی. که مونږ یو ویریبل په مین فنکشن کې ډیکلیئر کو لوکلی، دا مونږ سیمپل په مین فنکشن کې هغه اکسس کولی شو. که چېرته مونږ یوزر ډیفاین فنکشن کې دننه یو ویریبل ډیکلیئر کو، دا سیمپل زه په دغه یوزر ډیفاین فنکشن کې دننه اکسس کولی شم، دا زه مین فنکشن هم بیرته نشم اکسس کولی. صحیح ده، هغه قصه ده. صحیح ده، لکه مطلب سیمپل د لوکل ویریبل د زموږ سره سیمپل په فنکشن کې دننه به د اکسیسیبلی آوټ اف د فنکشن به زموږ سره اکسیسیبل نه وي. لکه څنګه، نو راځو په دې باندې اگزامپل زه تاسو ته ښیم. خو د اگزامپل نه مخکې دلته تاسو ته ګلوبل ویریبل هم ډسکس کوم، بیا به دواړو سره ډایرکټ څه وکړو، په دواړو باندې به ډایرکټ پروګرام وکړو. تاسو به زه پوه کړم لوکل ویریبل او ګلوبل ویریبل. ګوره د ګلوبل ویریبل څه دي؟ نو ګلوبل ویریبلز that are declared outside the main function or any function or any other function are called global function or external variables. ګوره د ګلوبل ویریبلز ته موږ ایکسټرنل ویریبلز هم وایو، د نیم نه هم ظاهریږي د ایکسټرنل یا ګلوبل نه، چې دا موږ د فنکشن نه، که زموږ سره مین فنکشن دی که زموږ سره بل یو فنکشن دی، دغه نه بار یې موږ څه کوو، دا موږ انټروډیوس کوو. چې کله دا موږ د مین فنکشن نه او دغه یوزر ډیفاین فنکشن نه بار انټروډیوس کو، دغه موږ بیا په پروګرام کې په هر ځای کې اکسس کولی شو، ځکه چې دغه ویریبل موږ په داسې پلیس کې انټروډیوس کړی دی چې هغه زموږ سره په فنکشن کې دننه نه دی. لکه مطلب دا د فنکشن نه بار ډیکلیئر کړو، دغه بیا موږ چې ګوره چې کله ما د فنکشن نه بار د ډیکلیئر کوم، بیا هر یو فنکشن دغه ویلیوز یا دغه ویریبلز اکسس کولی شي. او د هغې مین وجه دا چې دا موږ په فنکشن کې دننه نه دی دا ویریبل ډیکلیئر کړی، بلکې دا موږ ګلوبلی ډیکلیئر کړی دی یا ایکسټرنلی موږ ډیکلیئر کړی دی د فنکشن نه. صحیح ده، سیمپل از دیٹ. او بیا چې کوم دی لاندې زموږ سره دغه یو خبره ده چې دیز ویریبلز کین بی ایکسس فرام فنکشن. دغه ویریبل موږ په هر ټایم کې، لکه مطلب په ایگزیکیوشن پروګرام کې په هر فنکشن دغه ګلوبل ویریبل موږ اکسس کولی شو. صحیح ده، د ګلوبل ویریبل ار یوزډ مړه یاره خو د دې کار کومه تاسو به داسې اوس ښه پوه شئ. صحیح ده، چې موږ کله راشو خپل ډیو سی پلس پلس ته، نو اوس به تاسو ښه پوه شئ. په لوکل ویریبلز اول زه تاسو لږ پوه کړم، ګلوبل هم تاسو اوس ښه ډایرکټ پوه شئ. صحیح ده، دا تاسو ته لږ داسې زوم کړم. اوکې، نو داسې کار کوو چې موږ خبره کوو په لوکل ویریبلز باندې. صحیح ده، موږ الریډي ویل چې هر لوکل ویریبلز به موږ هغه ویریبل چې هغه موږ فنکشن کې په یوزر ډیفاین فنکشن یا مین فنکشن کې دننه انټروډیوس کړو. لیټس سپوز ما سره دلته یو ویریبل A and B شو. صحیح ده، اوس د A and B شو دې ته لیټس سپوز ما څه ویلیو اساین کړی چې A زموږ سره په دې کې 100 دی، په B کې زموږ سره لیټس سپوز زموږ سره څه دی، B کې زموږ سره 50 دی. سیمپل لایک دیټ. اوکې، اوس موږ داسې کار کوو چې د لوشه چې زه غواړم چې یاره د A ویلیو لیټس سپوز سیمپل داسې یو بچکانه کار کوو. صحیح ده، چې د A ویلیو دې زما سره داسې پرنټ شي او زه غواړم چې د B ویلیو دې هم زما سره څه شي، هغه دې زما سره پرنټ شي. صحیح ده، دا به زه B کوم او دا به داسې کار وکړو چې یاره دا به زموږ سره دلته اوس اینډ اف لاین هم موږ څه کړو، هغه پوټ کړو. صحیح، چې مطلب نیو لاین کې زموږ سره راشي. سیمپل زما سره دا دواړه ګورم ما لوکل ویریبلز واخیستل. اوس سیمپل اول زه پروګرام رن کوم، نو ګوره تاسو کولی شئ زموږ سره به 150 چې کوم دا زموږ سره دلته پرنټ شي. تاسو کولی شئ د A ویل زموږ سره پرنټ شو او د B ویل زموږ سره 150 پرنټ شو. اوس داسې کار کوم چې دا د A چې کوم ویلیوز ده، ولته زه څه کوم، یوزر ډیفاین فنکشن ډیکلیئر کوم. صحیح ده، یوزر ډیفاین فنکشن لیټس سپوز زما سره یو انټ امیر په نیم زما سره ما یو فنکشن څه کوم، ما ډیکلیئر کوم. صحیح ده، اوس دلته زه کوم ویریبل لیټس سپوز ما انټ B زه ډیکلیئر کوم. B سوري نو اول خو داسې کار کوم، زه غواړم چې یاره زه یې اکسس کوم، سی آوټ کوم د A، چې د A دا کوم ویلیو ګوره A خو الریډي موږ لوکلی زموږ سره لوکل ویریبل دی، ګورو چې دا موږ په بل فنکشن کې اکسس کولی شو که نه شو. صحیح ده، د مین فنکشن نه بهر خو دا موږ نه شو اکسس کولی، ځکه زموږ سره دا لوکلی موږ دلته دا ډیکلیئر کړي دي، خو آیا چې کوو چې دا موږ شو که نه شو. صحیح ده، او داسې کار کوو چې دې فنکشن چې کوم دی د دې فنکشن ډیفینیشن دلته څه کوو، هغه انټروډیوس کوو. سره کنټرول سی اینډ هیر دلته موږ ډیکلیئر کوو چې موږ سره یو فنکشن شته چې امیر نومېږي. ها، سیمپل موږ څه کوو، دا رن کوم زموږ سره په دې کې ایرر راځي. صحیح، ګوره ایرر راغی چې دیس چې A واز ناٹ ډیکلیئرډ ان دس سکوپ. موږ خبره لوکل ویریبل کې دا خبره مین پوینټ چې یاره موږ دا ویریبل چې کله فنکشن کې دننه ډیکلیئر کوو، دا موږ صرف په فنکشن کې دننه اکسس کولی شو، آوټ ساید د فنکشن موږ دغه ویریبل بیا نشو اکسس کولی. لکه سیمپل دا A اوس د فنکشن مین فنکشن نه بهر زه په بل یو فنکشن کې نشم ډیکلیئر کولی. صحیح ده، نو دغه زموږ سره مین مسله مین ایشو د لوکل ویریبلز او د ګلوبل ویریبلز مینس کې ایشو هم د پرخه هم زموږ سره دغه دی. صحیح ده، بل اوس داسې کار کوو
چې مونږه ډیسکس کوو چې وس ګلوبل ویریبل صحیح ده نو ګلوبل ویریبل سپوز دا زما سره د انټ ا چې کوم ویلیو ما ساين کړل دا زما سره ګلوبل ویریبل نو مونږ دا خبرو کړل چې ګلوبل ویریبل مونږ همیشه د فنکشن نه کازم سره مین فنکشن دی کو یوزر ډیفاین فنکشن دی ته دینه بعد مونږ ډیکلیئر کوو د فنکشن په باندې کې مونږ نه ډیکلیئر کوو نو تاسو کته شي دا ا ما سو کو د مین فنکشن نه بعد ته ګلوبلی یا ایکسټرنل ویریبل دی ته هم تاسو ویل شي یا ته ګلوبل ویریبل ویل شي چې دا ما ایکسټرنلی ته دی مین فنکشن نسکو د مین فنکشن خپل د احاطه دینه بار ته ما یو انټ ا واغستو مطلب دا ا زما سره یو ویریبل ګلوبل ویریبل دی ته ما سو ویلیو ورواچله وس دا ز په دې پروګرام کې تاسو سره دی کروڑ لاین تاسو سره هزار لاین یا تاسو سره لس لاین په هر ځکه چې کلم د ا ویلیو تاسو پکاري چې هم سره 100 د داتا په دې پروګرام کې په اني پوینټ کې اکسس کولای شي صحیح ده لکه سپوز زه بیرته هم دلته امیر فنکشن ډیکلیئر کوم د امیر فنکشن ډیکلیئر کول نو مخکې زه داسې کار کوم چې دلته ما رقم دا به زه داسې کوم د مخکې انټ بی زموږ سره ویریبل دی ګورو اوس ګوره په دې مین فنکشن کې دنه زما سره مونږ ا ویریبل نه ډیکلیئر کړل کنه مونږ صرف بی ویریبل ډیکلیئر کړل دی صحیح ده بی ویریبل مونږ سمپل ډیکلیئر کړل دا لاین هم زه ختم کوم تاسو کنفیوژن ختم شي مونږ سمپل بی ویریبل ډیکلیئر کړل دی او ا ویلیو زه غواړم چې زه ا ویلیو پرینټ کړم نو فنکشن کې دنه زما سره ا ویریبل شته دی نه خو زه ا ویریبل ویلیو چې کله پرینټ کوم زما سره 100 راځي صحیح ده تاسو که زما سره 100 راغی مونږ تل څه کول ول مونږ سی اوټ کړل ا د ا ویلیو مونږ 100 راکړه سو زما سره په فنکشن باندې کې دنه شته دی نه زموږ سره بوده خود ا چونکی زموږ سره ګلوبل ویریبل دی نو دا موږ په هر فنکشن کې اکسس کولای شو وځکه دا ویریبل زه غواړم د ا ویلیو چې دا از اکسس کوم د یوزر ډیفاین فنکشن لیټس سپوز سره یوزر ډیفاین فنکشن دی انټ امیر صحیح ده دا زما سره یوزر ډیفاین فنکشن دی پرې زه غواړم چې ارزه سی اوټ کوم ا صحیح ده زه د ا سی اوټ کوم خو دینه مخکې میسج چې this is user define function صحیح دا زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن دی اوکے او دلته سمپل څه کوم د ای ویلیو د پدې چې کله مطلب زموږ سره یوزر ډیفاین فنکشن کله کال شي نو په هغه ټایم کې زموږ سره د ای ویلیو بیا پرینټ کوي نو ګوره چې لکه مو خبر وکړه چې په مین فنکشن کې ګلوبل ویریبل دی هغه مین فنکشن اکسس کوز د یوزر ډیفاین فنکشن دی زما سره اوس په دې کې د ای ویلیو اکسس کول غواړم نو هغه سره هم دا ګلوبل ویریبل ا دی چې د ویلیو بل تم اکسس کولای شو صحیح ده دلته سمپل زر دی فنکشن ډیفینیشن چې کوم دی دلته دا فنکشن ډیفاین کوم په مین فنکشن کې زموږ سره یو فنکشن دی او سمپل د څه کومه د زرن کومه تاسو کته شي چې زموږ سره به اول ګوره 100 او 50 راغی 150 راغی بالکل د زموږ سره دا مین فنکشن انټروډوس شو چې دا فنکشن امیر ما کال کړی نه دی نو دلته سمپل څه کوم امیر فنکشن به کال کوم نو چې کله زه کال کوم زموږ سره د ا ویلیو مونږه د امیر فنکشن په درو هم سکو هغه پرینټ کو تاسو کته شي زموږ سره راغی ګور د 50 پسې د 50 پسې دلته به بیف چې انډ اف لاین واچو ما انډ اف لاین چونکه دا زموږ سره یو ګلوبل ویریبل دی دا اوس په هر فنکشن کې اکسس کولای شو نو تاسو کته شي دا ا ویریبل ما سه this is user defined function او زموږ سره د ا ویلیو راغله 100 ته تاسو ته پته ولګی چې یاره څنګه مونږه لوکل او ګلوبل ویریبل انټروډوس کولای شو بیا د پیدا سره صحیح ده خو لکه دې په دې تیری باندې ځان لک کلیر کو چې یاره د ګلوبل ویریبل لک مطلب څه مين ده صحیح ده د دې دا تیری مونږه ډیسکس کوو نو ګلوبل ویریبل مونږ د زموږ سره ایکسټرنل ویریبل دی او دا زموږ سره اکسس کیږي په هر یو فنکشن دا مونږ اکسس کولای شو په خپل پروګرام کې The global variable are used when variables are to be accessed more than one function in program. The global variable are not normally used in program because وای دا ګلوبل ویریبل چې کوم دی کنه دا موږ څنګه ډیکلیئر کوو چې دا موږ د ون اور مور فنکشن دا موږ پروګرام کې څه کولای شو اکسس کولای شو مطلب لکه مین فنکشن نیم شو یوزر ډیفاین فنکشن نیم شو چې څومره سره یوزر ډیفاین فنکشن د هر ځینې موږ بیا دا ګلوبل ویریبل اکسس کولای شو صحیح ده خو دا ګلوبل ویریبل بیسیکلی موږ زیات پروګرام کې ځکه نه یوز کوو چې دې زموږ سره څه تدریسي هغه ډرابیکس دي چې سنس دے ار اکسیسیبل ټو آل فنکشن وی بالکل دا آل فنکشن ته اکسیسیبل دي خو اټ از ډیفیکلټ ټو ټریک چینجز ان देयर ویلیوز لکه مطلب ګلوبل ویریبل موږ یو فر انټروډوس کو نو دغه ویلیو به موږ چینج نشو لکه مطلب کوم فنکشن کې چې موږ اکسس کوو نو سمپل دغه ای به زموږ سره لکه اوس په دې پروګرام کې ای زموږ سره سو د زموږ سره په هر ځای کې ای زموږ سره سوي نو دا زموږ سره ډیفیکلټ ده چې دغه ویلیو موږ سکو هغه چینج کو لکه مطلب بل فنکشن موږ اکسس کو نو تل ته 100 ضرورت نو 50 ضرورت ده نو بیا به هم زموږ سره دغه ویلیو سوي نو زموږ سره ډیفیکلټي موږ ته پیس کیږي چې موږ سو کو ټو ټریک چینجز ان देयर ویلیوز چې دغه variable value هم څه change کو بیا سره وای دی اکوفای large amount of space permanently during program execution and data accessing speed لکه ا زموږ سره چې کوم دا ګلوبل ویریبل دی او دا زموږ سره دا زموږ سره چې کومه دا په انټروډوس کوم دا زموږ سره په میموري کې ډیر زیات سپیس اکوپای کوي وجه غیدار د زموږ سره پرمننت ویریبل لمغه اکسس کولای شو خپل پروګرام په هر ځای کې زموږ سره پرمننت ویریبل دی نو زموږ سره په دغه وجه باندې په میموري کې یو لارج اماونت اف
چې کوم دی سپیس اکوپای کوي او بل دا چې دی په وجه باندې زموږ سره زموږ د پروګرام سپیډ چې کوم دی هغه هم سلو کیږي ځکه چې دا زموږ سره یو لکه مطلب ویریبل دی خو د سټوریج زیات اکوپای کوي صحیح ده او د لایف ټایم زموږ سره دا پوره سوپر زموږ سره پروګرام ایگزیکیوټیبل سټیټ کې دی مطلب دا پروګرام زموږ سره پرنیبل سټیټ کې دا موږ دغه ویلیو په هر ټایم کې اکسس کولای شو کله زموږ پروګرام اکزیکیوشن سټیټ نه ختم شو ټرمینیټ شو دغه ویریبل هم زموږ سره ډیسټروي شو امید لرم چې تاسو نه لیکچر ډیر زیات خوشاله ټایم راکوي جهان مننه دا زموږ سره ډیفرنس بټوین لوکل اینڈ ګلوبل ویریبل ثانک یو ثانکس